هغه یوسف جان چې ستا خوا راغلی و یوسف جان چې راغلی و ستا نه انټرویو اخسته نو هغه ما د ځان سره لیکلي په دې کوم مورۍ کې مې دنده کړلي چې زه تا ته اوس هغه مخامخ کړم دا اوس خبرې دي ستا راځي پکې دنیا ته هم پکې راغلی راځي پکې نور پکې هم راځي نو زه به تا ته برتي کړي لیکم که څه یې دل ما ځان سره په جیب کې لیکلي چې زه تا ته روانم اوس تاسو دې ویډیو ته وګورئ چې په دې کې دا غلطي د چا ده بختي رحمان غریب په ځای باندې ناست دی نو دا یو سړی ورته وایي چې یوسف جان راغلی نو هغې ستا نه تپوسونه کول دا ورته کول نو تاسو ته خو ښه پته ده چې دا بختي رحمان چې دی هغه قاریږي ذهني کم توازن چې دی هغه ټیک نه دی تاسو هغه بار بار تنګوئ نو اخر چې کار چې کم دی هغه رد بدې پې ویل یوسف جان ته یعنې څه ورځې مخکې چې یوسف جان راغلی و د ده سره میلاو شوی و د نه یو انټرویو کړې وه د هغې باره کې دا سړی تپوسونه وکړي نو بختي رحمان چې کوم دی خو په دې نه پوهېږي چې یوسف جان څوک دی او پلانکې څوک دی نو هغې ورته څه کنځل او داسې رد بد ویلي دي نو یو ډېر زیات افسوس به په موږ وکړو چې دې خلکو بختي رحمان هغه که لیونی دی او که نه خو دې ورته یو لیونی جوړ کړی دی یعنې داسې کنځل رد بد چې پې هغه کوي نو هغه هم ستاسو وړاندې وي ډېر زیات هغه د ښودلو هم نه لکه دا څه چې هغه بختي رحمان وایي نو تاسو ټولو ته زه ریکویسټ کوم چې تاسو په کور کې به هم مشران وي د هغو چې تاسو کم عزت کوئ نو تاسو له پکار دي چې د بختي رحمان هم تاسو هغه شان عزت وکړئ لکه څنګه چې تاسو هغه د خپل مور او پلار هغه کوئ دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره شریک کوئ انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو الله حافظ